کله چې مړ شي. د مرګ پر مهال مه ویریږه، ټوله ویره دې له زړه وباسه. د بېروحه جسم په اړه دې هم اندېښنه مه کوه، ځکه مسلمان خپله اسلامي دنده سرته رسوي. هغه جامې چې مخکې د خپله اغوستې وي دا ځل د بل په لاس درڅخه ایستل کیږي. غسل درکوي او نورې سپینې جامې در اغوندي. د جنازې لمونځ دې ادا کوي او نوي کور یعنې قبر ته دې وړي. ډېر کسان به خپل کارونه پرېږدي او په جنازه کې به دې ګډون وکړي. کیدای شي په دې کې داسې کسان هم وي چې په ژوندون یې یوه ورځ هم زړه نه و در باندې سوځولی. شخصي توکي لکه کیلیګانې، کتابونه، جیبي بکس، بوټونه او جامې د ایسته غورځوي. که کورنۍ د یو څه مهربانه وي کیدای شي دغه توکي خوارانو او غریبانو باندې وویشي څو ستا روح پرې خوشحاله شي او ثواب یې در ورسیږي. ډاډه اوسه، ته ډاډه اوسه، نړۍ نه درپسې خفه کیږي. کیدای شي ستا د جنازې په ورځ په بل کلي کې د واده سازونه غږیږي. نړۍ همداسې ده، هر څه به د پخوا په څیر وي او ژوندون به روان وي. پر ځای دې بل څوک راځي او کارونه ته دې ادامه ورکوي. شتمني به دې د ورثو ترمنځ وویشل شي او نوشیجان به یې کړي. د دې وروسته په مال، شتمنۍ، کورنۍ، اولادونو او بل هیڅ شي نشي نازېدلی. د شتمنۍ، کورنۍ، ماڼیو او هر څه بیلیږي او په دې ډول ستاسو حقیقي ژوند پیلېږي. درپسې خفه شوي خلک به په 3 ډلو وویشل شي. لومړی ډله به هغه کسان وي چې یوازې په نامه یې پیژندلې. کیدای شي یوازې دومره درپسې ووایي بیچاره ولاړ مړ شو. دویمه ډله به ستا خپل خپلوان وي. دوی کیدای شي څو ساعته یا څو ورځې درپسې خفه وي خو بیرته اصلي حالت ته راګرځي. خاندې به، خبرې به کوي او ژوند ته به ادامه ورکوي. درېیمه ډله به ستا کورنۍ وي. د مرګ وروسته دې په کورنۍ کې د غم ټغر غوړېږي. د دوی لپاره به د غم دومره دروند وي چې ډېری به له ژونده زړه تورې شي، خو بیا هم د خاورو مخ سپیره دی. 1 اونۍ، 2 اونۍ، 1 میاشت، 2 میاشتې یا کیدای شي 1 کال درپسې خفه وي خو بالاخره دې د خپلو خاطرو آرشیف ته سپاري. نو ستا د ژوند کیسه همداسې پای ته رسیږي او په یوه حقیقت چې هغه آخرت دی پیلېږي. هو اوس پوښتنه دا ده چې د قبر د تورې شپې او دغه حقیقي ژوند لپاره مو څه توښه برابره کړې ده؟ دا هغه تریخ حقیقت دی چې باید وزغمل شي. هڅه وکړئ، فرایض ادا کړئ، پر نوافلو ځان عادت کړئ، پټه صدقه ورکړئ، د خیر ښېګڼې پټ کارونه وکړئ، د شپې لمونځ ادا کړئ او داسې ژوند وکړئ چې خلک د زړه له تله درپسې لاسونه لپه کړي او له خدای پاک څخه درته بښنه وغواړي. په دې ډول کیدای شي وبښل شئ. مرګ